انا پیغمبر استا خو یو نه خلی خلی دی رسی تر منزل چې دستا پلارت للی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ورځ د قیامت به په خلکو کې ما ته تر ټولو زیات نږدې د شفاعت په اعتبار سره هغه څوک وي څوک چې په دنیا کې په ما باندې زیات درود شریف وایي نو لہذا هر څوک چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام درود شریف زیات وایي ورځ د قیامت به تر ټولو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه زیات نږدې وي یعنی شفاعت وی کوي همدارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې ستاسو دپاره په ورځو کې غوره ورځ د جمعې ورځ ده نو لہذا په دغه ورځ کې په ما باندې درود شریف زیات وایي رحمت د عالمین یستا منکر دی جاهلا همدارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام په بل حدیث شریف کې فرمایلی دي د هغه چا مخ دی الله پاک ښایسته کړي یعنی تر و تازه دي کړي څوک چې زما خبره واوري او بیا یې نورو ته ورسوي ګران پیغمبر استا خو یو نه خلی خلی دی رسی تر منزل چې دستا پلارت للی دی رسی تر منزل چې دستا پلارت للی دی